الحمدلله 2 پوستې پاتې شوې د پاکستانیانو د خوست ولایت د ببرک تاڼه کې الحمدلله د انځر په سر کې الحمدلله پوجان ژوندي نیول شوي دي. یوې امنیتي سرچینې یک تلویزیون ته وویل چې افغان ځواکونو نن غرمه مهال د پکتیکا ولایت تروی ولسوالۍ اړوند فرضي کرښې ته څیرمه د پاکستان رژیم په کاټو ګیټ پوسته درانه بریدونه پیل کړل. رد ظلم تر لامل لاندې د هیواد دفاعي ځواکونو د انتقامي بریدونو په ګړندی بهیر کې بېګا شپه یو ځل بیا د 203 منصوري 201 خالد بن ولید او 215 بدر قلو اردوګانو اړوند په ننګرهار، پکتیا، خوست او کندهار ولایتونو کې پر پاکستاني پوستو د لیزري ځواک او تعرضي بریدونه پیل شول چې تر دا مهاله یو ټاور 4 پوستې فتح او د ماینونو په وسیله یې چاودنه ورکړې. 22 تنه پاکستاني سرتیر وژل شوي او لسګونه نور یې ټپیان دي چې 2 ډرون الوتکې هم رانسکوره شوي او یو شمېر پوځي تجهیزات په بشپړ ډول تخریب او له منځه تللي. د هیواد د دفاعي ځواکونو د انتقامي بریدونو په ګړندي بهیر کې بېګا شپه یو ځل بیا د 203 منصوري 201 خالد بن ولید او 215 البدر قلو اردوګانو اړوند په ننګرهار، پکتیا، خوست او کندهار ولایتونو کې په ذلیل دښمن د لیزري ځواک پر مټ تعرضي بریدونه پیل شوي وو چې تر دا مهاله یو ټاور 4 لویې پوستې فتح او د ماینونو په توسط انفجار شوي. 22 تنه پاکستاني پوځي عسکر هلاک او سلګونه نورې ټپیان شول. 2 ډرون الوتکې هم رانسکورې شوي او یو شمېر پوځي تجهیزات په مکمل ډول تخریب او له منځه تللي. بل طرف پاکستاني پوځي رژیم چې تر ډیره بریده یې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی ده، په ځینو ساحو کې زموږ یو شمېر ملکي وګړي په ړندو بمباریو او د هاوانونو په ویشتلو سره شهیدان او ټپیان کړي دي. تر دې مخکې د خوست ولایت مقام ویان مستغفر ګربز ویلي و دغه راز د خوست ولایت په زازي میدان، ګربز، الشورو او ترزوی ولسوالۍ کې هم تېره شپه بریدونه شوي. د نوموړي په وینا دغو نښتو کې افغان ځواکونو د پاکستاني ملیشو پوستې په نښه کړي چې درنه مرژوبله هم ورته اړولې. د خوست ولایت مقام ویان دغه راز ویلي چې افغان ځواکونو په لوړ مورال سره د پاکستان پوځي رژیم پر وړاندې جګړې ته چمتو دي. این موضوع بر جهان مشخص است که حکومت پاکستان حکومت مستقل نیست، نه در بعد اقتصادی و یا هم سیاسی. به اساس ای که ایجاد جنگ نیابتی را مطرح بحث داشته باشه، به هدایت امریکایی ها خاصتا در مقابل افغانستان این حملات را انجام داده. وقتی که حریم افغانستان نقض شد، چند ماه قبل به خاطر از این بود که گفتن رهبر TTP را ما مورد هدف قرار دادیم، اما فایل صوتی و تصویریش برآمد و حویل اعظم در پاکستان و جهاد میکنند. پس افغانستان وظیفه دارد تا به خاطر مستندسازی این جرم و جنایتی که نظامگران پاکستان در خاک افغانستان باید تمام مستندات خود را به مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده و درج شکایت کنم. همچنین نهادهای بین‌المللی و سازمان‌هایی که می‌توانند در قسمت جلوگیری از تنش‌ها اقدام بکنند آنها را دعوت بکنند و افغانستان تدبیر سمینار داشته باشند یا کنفرانس و همچنین از تمام نهادهای بین‌المللی بخواهند که از مناطق آسیب دیده دیدن بکنند و این مسائل مستندسازی کرده و اگر عدالت اجتماعی و عدالت در دنیا وجود داشته باشد پاکستان را باید از طریق مجامع بین‌المللی به محاکمه بین‌المللی بکشانند. دا په داسې حال کې چې ملي دفاع وزارت تېره ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په ترڅ کې وویل د اسلامي امارت له لوري د فرضي کرښې په اوږدو کې د تېرو 2 ورځو په ترڅ کې په بېلابېلو سیمو کې انتقامي او درانه تهاجمي پراخ بریدونه وکړل چې د پاکستان پوځي رژیم 22 پوستې فتح، 110 عسکري هلاک، 88 تنه ټپیان او همداراز د پاکستان په دننه کې هم پوځي مهم مراکز او تاسیسات د افغان ډرون الوتکو پر مټ په نښه کړل چې د پاکستاني پوځ رژیم لسګونه تنه پوځیان ټپیان او وژلي دي. بیا په افغانستان ته چا سترګه وګوره، ته بیا افغانستان ته چا سترګه وګوره. ماشاءالله